السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو دغه ویډیو وګورئ، بیا زه درته یو څو خبرې کوم. تا عزت ساتل په ما فرض دي. ستا د عزت یا الله یا الله خیر. امی ای مورې زلزله داسې زړه ډېره کوي. یا الله پر راوارته خدایا په دې جنې دا کور راوارته خدایا پروردګار نو د زنانه د تصویر او د خبرو د نشر کولو نه ډېره بښنه غواړم، خو لیکن په دې ویډیو کې به یوې خبرې ته د تاسو فکر شوی وي. دغه یو ځوان چې په سوشل میډیا کې ډېر مشهور دی او د پردیو زنانو سره تل دغسې بېادبه او بېځایه خبرې کوي. نو تاسو که یو خبرې ته فکر شوی وي د دغه لایف په جریان کې زلزله راشي، الله مو دې وساتي. دومره مسلمانان د خدای د عذاب نه، د الله تعالی د نیولې او د ګرفت نه دومره غافله شوي دي چې ان د زلزلې په وخت کې هم د یو نامحرمه کس سره، هغه د پردي کس سره لایف راځي او خبرې کوي، بیا هم د الله جل جلاله نه ویره نه ورته درېږي. که لږ موږ او تاسو فکر وکړو په دې ویډیو باندې چې په دغسې حالات کې که موږ ته مرګ راشي، نو موږ به د الله حضور ته څه رقم ورځو، موږ به د الله جل جلاله سره څه رقم مخامخ کیږو، موږ به څنګه د الله جل جلاله نه د بښنې تمه ولرو چې د پردۍ زنانو سره په لایف کې راځي چې هغه د سترګې زنا، د غوږونو زنا، د خولې زنا. نبی علیه صلات وسلام فرمایي یدان تزنیان، اذنان تزنیان، عینان تزنیان، سترګې م زنا کي، غوږونه م زنا کي، لاسونه م زنا کي. نو همدغه د لاسونو زنا، همدغه د سترګو او د غوږونو زنا ده چې د پردیو ښځو سره لایف راځي، د هغوی خبرې اوري او د هغوی سره دغسې بېځایه د ټوکې او د مسخرې مجلسونه کوي. نو بیا دومره د الله جل جلاله د عذاب د واقع کېدلې یو صحنه چې هغه زلزله راځي، په خلکو کورونه ړنګېږي، بیا هم د دوی د نامحرمه خلکو سره خبرې کوي. نو که موږ او تاسو فکر وکړو چې په دغسې حالات کې موږ ته مرګ راشي، نو زموږ او تاسو به څه حال وي. یو عالم خبره را په یاده شوه، یو تمثیل خبره یې ذکر کړې، خو ډېره د فن خبره ده. یو عالم لیکي وایي په بازار کې روان ومه، ګورم د بازار په منځ کې یو سړی ولاړ دی، لیونی دی، مجنون دی، د بازار په منځ کې ولاړ دی، یو خو بل خوا لاس اچوي، خلک د ځان خواته رابولي، خو هېڅوک د دې لیوني په خبره باندې پروا نه راوړي. خلک یو خو بل خوا ګرځي، خپله سوداوې کوي، هېڅوک د لیوني ته توجه نه کوي. وایي زه راغلم دغه لیوني ته مې وویل چې څه خبره ده، ولې خلک یو خوا بل خوا نه راغواړئ او خلکو ته اشارې کوي، څه خبره ده؟ وایي دغه لیوني راته وویل چې راغلی یمه چې د بازار د خلکو، د دې ژوندیو خلکو د الله سره جوړه وکړمه. وایي ما د خبره پرېښوده، همداسې ترې تېر شوم. ما ویل لیونی دی، پرېږده یې چې هغه خپل یو ورځنی ژوند تېروي، پرېږده یې چې یو څه خبرې کوي. وایي بله ورځ روان یمه، هدیره کې روان یمه چې همدغه لیونی ګورم هدیره کې ولاړ دی، لاس یو ښه بل ښه خوځوي او خبرې کوي. وایي بیا مې پوښتنه ترې وکړه لیونیه څه کوې چې دلته په هدیره کې ولاړ یې؟ وایي بیا یې وویل چې د دغې مړیو د الله سره جوړه کومه، د الله او د دغه مړیو ترمنځ خبرې کومه، د دوی جوړه سره کومه. وایي ورته مې وویل چې لیونیه بله ورځ په بازار کې ولاړ یم دا خبرې دې کولې، نن په هدیره کې ولاړې دا خبرې کوې، جوړې کوې، څه حال دی د جوړې دی، جوړې دې کېږي او که نه؟ وایي دغه لیوني راته وویل چې پرون مې په بازار کې د ژوندیو او د الله ترمنځ جوړه کوله، الله جل جلاله بار بار ډاډ راکوه، راته ویل چې زه جوړه کوم، زه تیار یم، خو دوی رضا که دوی دې جوړه راسره وکړي. خو لیکن ژوندیو جوړه نه کوله، هغوی خپل خواهشات پوره کول، د الله سره جوړه نه کوله. نن په هدیره کې ولاړ یم، نن مړي راته بار بار چیغې وهي چې مونږ د الله سره جوړه وکړه،
نن الله جل جلاله وایي چې زه نن جوړې ته نه یم تیار، زه جوړه نه کوم د دې خلکو سره. نو د الله سره باید په ژوند کې جوړه وکړو. د مرګ نه وروسته مو بیا د الله سره جوړه نه کېږي او الله جل جلاله بیا را سره جوړه نه کوي. نو په ژوند کې باید داسې عمل وکړو چې الله جل جلاله رانه خوشحال شي. نو ټول هغه ځوانان چې د ټیک ټاک په لایفونو کې راځي، د نامحرمو زنانو سره غږیږي، د الله په خاطر د دې کار نه تیر شئ. د دنیا یو څو ورځې ژوند دی، باید ښه یې تیر کړو، په نیکو کارونو کې یې تیر کړو، ځکه چې د آخرت ابادي ژوند د هغې د جوړولو دپاره نن دنیا ده.